د اشرف غني ستره او لویه کارنامه د پوهنې په ډګر کې دا چې کومه کارنامه یې کړې او د استادانو یا ښوونکو لپاره یې کومه ځانګړې بودیجه په نظر کې نیولې ده. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. ګرانو کتونکو السلام علیکم. اشرف غني وایي په پوهنه کې دې له سیاسي مداخلو جدي مخنیوی وشي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني وایي چې د هیواد د پوهنې په برخه کې دې له هغو سیاسي مداخلو جدي مخنیوی وشي چې ملي یووالي ته زیان اړوي. نوموړي چې نن یې د هیواد د پوهنې وضعیت د ارزونې په غونډه کې خبرې کولې وویل پوهنه باید په یو مؤثر او فعال بنسټ بدله شي او په دې برخه کې دې له هر ډول سیاسي مداخلو مخه ونیول شي چې ملي یووالي ته زیان اړوي. دغه غونډه چې په ارګ کې ترسره شوه د پوهنې وزارت مسؤلینو د هیواد د پوهنې اصلاحي او پراختیایي پلان له ولسمشر سره شریک کړ او د پوهنې اصلاحي او انکشافي پلان وارزول شو. ولسمشر غني د دغې غونډې په دوام کې وویل چې په پوهنه کې د ټکنالوژۍ پر استفادې لا زیاته پانګونه وشي. همدارنګه نوموړي زیاته کړه چې د پوهنې د سرچینو د ویش په برخه کې عدالت او د هیواد په مختلفو برخو کې پر ښوونځیو پانګونې ته هم باید جدي پاملرنه وشي. غني همداراز دا هم وویل چې د پوهنې په برخه کې لا هم ستونزې شته او باید په دې برخه کې پر اصلاحات او د پوهنې پر اصلاحي او انکشافي پلان دی زیات کار وشي. دا نوموړي پر وینا د پوهنې په برخه کې باید بنسټیز اصلاحات راوستل شي او دا اصلاحات باید شاګرد محور وي. دی وایي چې لا تر اوسه هم په یو شمېر ولایتونو کې د پوهنې سرچینې او امکانات غیر متوازن وو او له دې وروسته باید په ټولو ولایتونو کې په متوازن ډول ولګول شي. ولسمشر غني همداراز دا هم زیاته کړه د افغان ښوونکو ظرفیت ته دې په جدي ډول اشاره وشي. لا هم د ښوونکو د ظرفیت په برخه کې ستونزې شته او د دوی د ظرفیت په لوړولو به د لید لوري پانګونه وشي. دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې افغان ښوونکو لا پر وخت معاش نه ورکول کېږي او د امکاناتو له شتون او همدارنګه له ناامنۍ او هر ډول ګواښونو سره مخامخ دي. ګرانو کتونکو کومه ویډیو خوښه شوې وي در سره لایک کړئ او نور دوستان سره هم شریک کړئ.